دا چې ډېر راته یادېږي د اختر مخه ده، دا چې ډېر راته یادېږي د اختر مخه ده، زړه ته د تېرو واقعاتو د لښکر مخه ده. د افغان ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ د ادبي برنامو په لړ کې د لوی اختر په مناسبت ترتیب شوې مشاعرې ته ښه راغلاست. درنو لیدونکو، نن موږ خوشبختانه د هېواد په کچه، د سیمې په کچه د ښو شاعرانو قربانۍ یو. موږ ته به هر ملګری راځي، دلته به د خپل فکر اظهار کوي. نو دا چې زموږ نننۍ مشاعره تر پایه عمومي د فیض و برکته ډکه شي، د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو د تلاوت په خاطر ډېر قدرمن ملګري حنظله نیازي ته بلنه ورکوو چې راشي او زموږ دغه پروګرام د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت پیل کړي. ډېر قدرمن ملګری ښاغلی حنظله نیازی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخ د هغو تور شه چې مینې نفساني دي. خوشحال خټک لیکي مخ د هغو تور شه چې مینې نفساني دي، یوه مینه باقي ده نور کل مینې فاني دي. اخرې څملې پاڅې نه څه ذکر نه څه فکر، اخرې څملې پاڅې نه څه ذکر نه څه فکر، ته څه سړی نه یې دا خویونه حیواني دي. او مه اوسه بې ذکره همیشه اوسه په فکر، مه اوسه بې ذکره همیشه اوسه په فکر، ذکر فکر دواړه د زړه کار د روحاني دي. د حنظله نیازي له تلاوت مننه. کور یې ودان. رسما مشاعره پیلوو. د لومړني شعر او رونې لپاره به ډېر قدرمن ملګری پیوند پټان صاحب راشي او موږ ته به خپل خواږه شعرونه راواوري. ډېر قدرمن ملګری ښاغلی پیوند پټان. سلامونه، نیکې هیلې فدا صاحب تاسو ته، ناستو ملګرو ته او ټولو قدرمنو کتونکو ته د اختر مبارکي وایم. زه به دا څو بیتونه ووایم چې وکړي پرې جادو د نظر زړه ته ورولي انسان. وکړي پرې جادو د نظر زړه ته ورولي انسان. ګوره ته انسان ته چې څنګه خپلوي انسان. ته به ما په تمه کړې یو وخت به دې زه نه غواړم. ته به ما په تمه کړې ته به ما په تمه کړې یو وخت به دې زه نه غواړم. ګوره کله کله انتظار هم بدلوي انسان. وویرېږه زما له خاموشۍ څخه دلبره چې وویرېږه زما له خاموشۍ څخه دلبره چې وروسته له چوپتیا نه د همیش لپاره ځي انسان. دا باید بیا وورو. وویرېږه زما له خاموشۍ څخه دلبره چې وروسته له چوپتیا نه د همیش لپاره ځي انسان. یا د عشق په لاره نه وي تلونکو د عشق پای دا دی. یا د عشق په لاره نه وي تلونکو د عشق پای دا دی. یو دا غلی زړه له معشوقې څخه راوړي انسان. څه در باندې شوي دي پیونده خراب شوی. څه در باندې شوي دي پیونده څه در باندې شوي دي پیونده خراب شوی. بس نو دغه ژوند دی او غمونه دي چې خوري انسان.
څو بیتونه په یاد مې دي مازدیګر صاحب خوښي هغې ته به یې ډالۍ کړمه چې مهرباني خدایه زه دې له دې کسه غلی ووځم خدایه زه دې له دې کسه غلی ووځم خپل ځانه له قفسه غلی ووځم ستا یادونه مې په زړه کې غوغا وکړي ستا یادونه مې په زړه کې غوغا وکړي زه په شور کې له مجلسه غلی ووځم ډېر ښه دی دا باید بیا ورو ډېر ښه ستا یادونه مې په زړه کې غوغا وکړي زه په شور کې له مجلسه غلی ووځم ته دې هم زما له زړه نه کډه بار کړه زه به هم تر خپله وسه غلی ووځم اخري تمځای دی زه په دې خبره اخري تمځای دی زه په دې خبره هره شپه له یوه بسه غلی ووځم او اخري تمځای دی زه په دې خبره هره شپه له یوه بسه غلی ووځم یو بې کسه زنداني یمه پیونده یو بې کسه زنداني یمه پیونده مړاوی له مابسه غلی ووځم ډېره مننه کور ودان پټان صاحب ډېر خوند یې وکړ چې د یار نوم یې څوک اخلي ورپسې ځي چې د یار نوم یې څوک اخلي ورپسې ځي په اجمل کې دا مرض د لیونو دی له پټان صاحب څخه په مننې وسوم د پروګرام په دغه شیبو کې ډېر قدرمن ملګری عبدالله تړاو صاحب راغواړو را دې شي موږ ته د خپل خواږه شعرونه راواړوي سلامونه او مینه فدا صاحب تاسو د همکارانو دي لیدونکو ټولو دي اختر مبارک وي یو غزل ووایو تر څو دې چې ونسخې په ما زړه اوبه تر څو دې چې ونسخې په ما زړه اوبه غم راکوه یاره چې شم ښه اوبه چا پسې چې مور لاسونه پورته وي خېږي د هغه سړي په غره اوبه چا پسې چې مور لاسونه پورته وي خېږي د هغه سړي په غره اوبه او ووایه د چا برخه آباده شوه زه شوم تږی تږی یاره ته اوبه ووایه د چا برخه آباده شوه زه شوم تږی تږی یاره ته اوبه څه د روژه ماتې انتظار شولې سترګې مو در وختې اوبه اوبه څه د روژه ماتې انتظار شولې سترګې مو در وختې اوبه اوبه او خدایه تړاو واړوي خادي باندې خدایه تړاو ټول شول اوبه اوبه تالم به کولم زه لوګی شومه څه وکړم جانانه لیونی شومه ټول عمر یې بیا تپوس ته نه راتلم خپل ځان نه مې تېښته کړه که تلی شومه او اوس هم په ژړا پیدا کومه مور اوس هم په ژړا پیدا کومه مور نه شومه سړی خو غټ سړی شومه اوس هم په ژړا پیدا کومه مور نه شومه سړی خو غټ سړی شومه او زه هم د ګلاب له خاندانه یم څه وکړم بلبله چې ازغی شومه زه هم د ګلاب له خاندانه یم څه وکړم بلبله چې ازغی شومه او یار نه مې چې خوله تړاوه واخیسته ومنه نور هم مین په خدای شومه ممتاز اورکزی لیکي کیسه د یو څراغ کوم تورتمه و بیا ځم کیسه د یو څراغ کوم تورتمه و بیا ځم په کړس یوه خندا کوم صنمه و بیا ځم او کیدای شي خدای مې وبخي په دغه عبادت کیدای شي خدای مې وبخي په دغه عبادت یو ښه ساعت درګورمه صنمه و بیا ځم ډېره مننه تړاو صاحب کور دې ودان د مشاعرې په دغه برخه کې ځوان تاند شاعر کره نقاد او لیکوال زموږ د هېواد لویه سرمایه ډېر قدرمن نقیب احمد عزیز صاحب راغواړو را دې شي موږ ته د خپل خواږه شعرونه راواړوي تاسې ټولو لیدونکو ته سلامونه تاسو ته سلامونه فدا صاحب اول یو دوه بیته دي د ټولو ملګرو په اجازه وایي راپېښ و خدای خبر چې څنګه غم بې لارې نه شول راپېښ و خدای خبر چې څنګه غم بې لارې نه شول په ژوند را سره دوه ښایسته هم بې لارې نه شول یاري د نابینا او د امسا چې وینم وایم یاري د نابینا او د امسا چې وینم وایم چې چیرته ړانده هم شول سره سم بې لارې نه شول
یو شعر دا وایي خلاص له عشقه څنګه شي او چېرته واخلې ګام سړی خلاص له عشقه څنګه شي او چېرته واخلې ګام سړی ملا په څادر وتړي خپل ژوند ته لکه عام سړی سر دې پکې لاړ شي سترګې هم لاسونه هم مګر سر دې پکې لاړ شي سترګې هم لاسونه هم مګر نه دې کړې هېڅ کله په هېڅ شي کې زړه لیلام سړی سر دې پکې لاړ شي سترګې هم لاسونه هم مګر نه دې کړې هېڅ کله په هېڅ شي کې زړه لیلام سړی او باد یې خیر که یوسي د وریځ غوندې موقف ښه دی باد یې خیر که یوسي د وریځ غوندې موقف ښه دی لوړ دې په پردیو اوبو نشي لکه بام سړی باد یې خیر که یوسي د وریځ غوندې موقف ښه دی لوړ دې په پردیو اوبو نشي لکه بام سړی او درد د ژوند زغمل غواړي تر سلو خودکشیو زور درد د ژوند زغمل غواړي تر سلو خودکشیو زور وادخلي د ښکلې له غامبرو انتقام سړی څه په تور لحد کې له سپېره یخ سره پروت او څه په تور لحد کې له سپېره یخ سره پروت او څه ناست له هغې پرته د نقیب غوندې ماښام سړی ډېره مننه خیر وسي د خوشحال خټک د پلونو خاورې ښکل کړم د خوشحال خټک د پلونو خاورې ښکل کړم له مستۍ و رقیبانو ته ښکنځل کړم ته چې راشې غزل راشي څراغ بل کړم ته چې راشې غزل راشي څراغ بل کړم ته چې لاړ شې زه لوبې په پنسل کړم ډېره مننه کور ودان د قدرمن ملګري نقیب احمد عزیزي صاحب څخه د پروګرام په دغه شیبو کې حاذق مازدیګر صاحب راغواړو را دې شي او موږ ته د خپل خواږه شعرونه راواوروي سلامونه پښتنه مینه ادب د تاسې ټولو ملګرو ته او د تاسې لیدونکو ته یو دوه غزله دي ژوند هم کوي سپین هم وایه دا بیخي عجیبه ده ژوند هم کوي سپین هم وایه دا بیخي عجیبه ده دې ښار کې لالیه ستا بقا بیخي عجیبه ده ژوند هم کوي سپین هم وایه دا بیخي عجیبه ده دې ښار کې لالیه ستا بقا بیخي عجیبه ده څه په جوارګر لالي مې سر په لک مې اخلي خو څه په جوارګر لالي مې سر په لک مې اخلي خو سل باندې مې بیرته کړي سودا بیخي عجیبه ده غلا وکړه خیانت وکړه خو ځان دې رسوه ځای ته غلا وکړه خیانت وکړه خو ځان دې رسوه ځای ته ځان سپینوه وایه لا اله بیخي عجیبه ده دا د ساکنیو ښار و دلته چا غږ نه کاوه دا د ساکنیو ښار و دلته چا غږ نه کاوه نن چې دلته جوړه د غوغا بیخي عجیبه ده زده کړه وه په نشت حساب خو بیا هم د پښتو ژبې زده کړه وه په نکت حساب خو بیا هم د پښتو ژبې ته لرې کاروان لرې شیدا بیخي عجیبه ده ډېره مننه یو بل غزل رسي غم دې په ما زور کړی او نه رانه هېرېږي غم دې په ما زور کړی او نه رانه هېرېږي خاص لکه باران مې په زړه داسې راورېږي او تا به دې هم خپل غرور ته لاړې وې توف کړې تا به دې هم خپل غرور ته لاړې وې توف کړې کاشکې پوهېدی چې زما څومره ډېر یادېږي او زه چې څه لرم هغه دې ټول د بل په نوم وای زه چې څه لرم هغه دې ټول د بل په نوم وای بس هغه مړوند دې وای چې ته باندې ویدېږي خوب وینم ماښام وي زه د سیند په غاړه ناست یم خوب وینم ماښام وي زه د سیند په غاړه ناست یم ته له خپل کوچني بکس سره بیرته راستنېږي او دا د پښتنو کلی د خوب اوبو ته تېر کړه دا د پښتنو کلی د خوب اوبو ته تېر کړه ته به یې لالی به دي ده ته به ودېږي
چې په یار پسې روغ ځان سیزي په اور کې، چې په یار پسې روغ ځان سیزي په اور کې، زه په دا رسم مین یم د هندوانو. ډېره مننه کور ودان د ښاغلي حاذق مازدیګر صاحب څخه. اوس هم د پروګرام په دغه برخه کې د ترنم برخې ته ځو. ډېر قدرمن ملګری صبغت الله جلالي صاحب راځي او موږ ته خوږ ترنم راوړي. ګناهونه مې هوا یوړل اسمان ته، ګناهونه مې هوا یوړل اسمان ته، بیا په ټیټو سترګو ګورم ایمان ته. پښتنه مینه سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. ترنم دی بے حیثیتا بے ابرو دکړم عادتا یا می مړکا یا می پرېږدم محبتا. بے حیثیتا بے ابرو دکړم عادتا یا می مړکا یا می پرېږدم محبتا. د ځوانۍ په خوند پوی نه کړم غربتا، د ځوانۍ په خوند پوی نه کړم غربتا. د یارانو منځ کې ناست یم خجالتا یا مې مړکا یا مې پرېږدم محبتا. ټیټې سترګې درنه تېر شوم جانانه، ټیټې سترګې درنه تېر شوم جانانه. ډکې سترګې درته ودرېدم قسمته یا مې مړکا یا مې پرېږدم محبتا. شاعران یو پرې را سره خوند کړي، شاعران یو پرې را سره خوند کړي. جګسر نثار جوړي ګناصحتا یا مې مړکا یا مې پرېږدم محبتا. شاعري مې د ولس په زړه کې ځای کړم، شاعري مې د ولس په زړه کې ځای کړم. او ازل شوم د پلار له برکته یا مې مړکا یا مې پرېږدم محبتا. بے حیثیتا بے ابرو دکړم عادتا یا مې مړکا یا مې پرېږدم محبتا. دښمن په زوره ننوت په کور د پښتانه، دښمن په زوره ننوت په کور د پښتانه، خو دغه کار یې هم وکړه په زور د پښتانه. ډېره مننه کور ودان د ښاغلي صبغت الله جلالي صاحب د خواږه ترنم. اوس هم د پروګرام په دغه برخه کې محمد رسول دردمن صاحب راځي، موږ ته خپل خواږه شعرونه راوړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو شاعرانو نوو ملګرو په اجازه که زه هم د شعر له دایرې نه ډېر وخت بهر پاتې سوی یم خو نوی راغلی یم. اول خو دا خبره د ټولو په ټلیفون کې ویلې ما نه یو 2 ورځې مخکې موبایل چا ویلې کتابچه راسره کتابچه نه یایو خو کتابچه کې خدای دې وکړي چې یو څه پیدا شي. یو څو بیتونه دي پخواني انتخابي بیتونه دي او څو خپل بیتونه دي چې نن خو محفل ده مړه یار شه ته چلو که که نه، نن خو محفل ده مړه یار شه ته چلو که که نه، بېګا ته پاتې سه ایثار شه ته چلو که که نه، تېر د دنیا له کاروبار شه ته چلو که که نه، لږ څه خو مینې ته اوزګار شه ته چلو که که نه. او بیتونه دي چې لکه چې وږي ملخان شي شنه فصلونه وخوري، لکه چې وږي ملخان شي شنه فصلونه وخوري، داسې به ما د ستا درانه درانه غمونه وخوري. او کفري نړۍ ته به سر ټیټ نه کم په ډاګه وایم، کفري نړۍ ته به سر ټیټ نه کم په ډاګه وایم، که زولنې مې دومره نوره پښې لاسونه وخوري.
او رسول دردمنده بدقسمته خوشقسمته به شي کله چې ستا په اوږدو زلفو کې ټالونه وګوري. او راځم غزل ته. راپسې مه ګوره اشنا زه دې بایللی یمه، راپسې مه ګوره اشنا زه دې بایللی یمه، اوس که ملنګ یې که بادشاه زه دې بایللی یمه، چې ته له خپل نصیب خفه او زه له خپل نصیبه، چې ته له خپل نصیب خفه او زه له خپل نصیبه، دا فیصله ده د الله زه دې بایللی یم. ته د خانانو سالار زه د ملنګانو سالار، ته د خانانو سالار زه د ملنګانو سالار، یو ځای کېدای نسو اشنا زه دې بایللی یمه، لکه دا ځمکه اسمان څومره سره لرې ښکاري، لکه دا ځمکه اسمان څومره سره لرې ښکاري، دومره زه لرې یم له تا زه دې بایللی یمه. یوه خبره به دردمن درته له زړه وکمه، یوه خبره به دردمن درته له زړه وکمه، و لا اله الا الله زه دې بایللی یمه. پټک بازار د ډیوه راوړه، ډیوه دې مړه شه ډیوه زه ولاړه ومه، په یارانه کې زړه سندان کړه، په سندان کېږي د فلکونو ګزارونه، په ما د سپین لاسونه سره کړه د نغري ری به څوک راټولوینه. د دوهم ځل لپاره به ډېر قدرمن ملګری چې ملګري غوښتنه وکړه عزیزي صاحب راوغواړو موږ ته به شعرونه راوړي، د هغې وروسته به بیا موږ مشاعره پای ته رسوو. یو شعر دا وایي هیڅ منحصر تر آخرت او تر دنیا نه دی، هیڅ منحصر تر آخرت او تر دنیا نه دی، عشق د خدای نور دی، عشق روا یا ناروا نه دی، او ځان ته دې پام کوه بې پامې ځان دې ځار شم زه، ځان ته دې پام کوه بې پامې ځان دې ځار شم زه، هر څه دې ستا وي مګر ځان دې تش د تا نه دی. ډېر ښه ډېر ښه. ځان ته دې پام کوه بې پامې ځان دې ځار شم زه، هر څه دې ستا وي مګر ځان دې تش د تا نه دی، او یار چې ژوندی وي تر مرګي یې په غیرت غواړه، یار چې ژوندی وي یار چې ژوندی وي تر مرګي یې په غیرت غواړه، عشق فقر نه دی چا ټول کړی په ژړا نه دی، او ما خو خوله یخې د هغې پر لونګین ټټر زه څنګه ووایم چې هر ښکلی ناځوانه دی. ما خو خوله یخې د هغې پر لونګین ټټر زه څنګه ووایم چې هر ښکلی ناځوانه دی، او پر شاعرانو رب د نجونو غېږ اسانه کړي، نقیب احمد عزیزي هم ترې مستثنا نه دی. ډېر خوند یې وکوله کور ودان عزیز صاحب. وروستی ګډونوال زموږ سره ډېر قدرمن ملګری یار محمد صادقیار صاحب راځي، موږ ته به شعرونه راوړوي، له هغې وروسته انشاءالله مشاعره پای ته رسوو. سلامونه، پښتنه مینه، هیله ده چې روغ به یاست. په اډوانس کې درته اختر مبارکي وایم. انتخابي غزل دی، هیله ده چې ټولو ملګرو خوښ شي. شاعران نه یو. رنګونه د سپرلي د ګلغوټۍ د مخ نه جوړ کړه، رنګونه د سپرلي د ګلغوټۍ د مخ نه جوړ کړه، یو داسې ښکلی مخ د زندګۍ د مخ نه جوړ کړه، راکوز شه د اسمان د سیارو ستارو نه، راکوز شه د اسمان د سیارو ستارو نه، یو داغ راته په زړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کړه، وحشت دی کرښې کرښې وینې وینې هر یو مخ دی. وحشت دی فدا صاحب، وحشت دی کرښې کرښې وینې وینې هر یو مخ دی، مسکی مسکی ګلاب د بېوسۍ د مخ نه جوړ کړه. تړاو صاحب، د علم او هنر د تجربو د فن استاده، د علم او هنر د تجربو د فن استاده، یو خیال نه مې پیکر د ازادۍ د مخ نه جوړ کړه. او ازادۍ صاحب مودې وشوې د عرش نه تماشه کوي د فرش، مودې وشوې د عرش نه تماشه کوي د فرش، یا خدایه دا وطن دی د خدای د مخ نه جوړ کړه.
یا سیال اخی وگر او یا جانانه مصوره حمیدي صاحب یا سیال اخی وگر او یا جانانه مصوره د ژوند د ناوې کور د غرڅنۍ د مخ نه جوړ کړه بیا ګوره چې په زړه کې دې ځایېږمه که نه بیا ګوره چې په زړه کې دې ځایېږمه که نه ته راشه چې ولاړ در نظارېږمه که نه ډک جام یمه د صبر خو بیا هم ستا د خاطره حمیدي صاحب ډک جام یمه د صبر خو بیا هم ستا د خاطره په ځمکه مې ګزار کړه چې تویېږمه که نه یو وختو چې کتو به دې ملکونه ورانول یو وختو چې کتو به دې ملکونه ورانول فدا صاحب زه اوس راته رامخ کړه چې غورځېږمه که نه د افغان ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ د لوی اختر په مناسبت ترتیب شوي مشاعرې درنو لیدونکو د دغې مشاعرې پای به د نقیب احمد عزیزي په دغه غزل سره وکړو تر یو بل اختره چې بیا سره یو ځای کېږو بل اختر دا ډول یو مشاعره ترتیبوو تر هغې د خدای په امان خو د غزل واورئ تل زما جنت ته را پرانیستې له دوزخه وي تل زما جنت ته را پرانیستې له دوزخه وي سترګه د کړکۍ که هم راګوري پکې رخه وي زه که لږ رڼا د تبسم لرم له زړه مې وي زه که لږ رڼا د تبسم لرم له زړه مې وي ما که د ویر غرقه تیاره وژنې ما که د ویر غرقه تیاره وژنې له تا څخه وي او ما ته که دا ټوله دنیا ډک دکان د زرو شي ما ته که دا ټوله دنیا ډک دکان د زرو شي برخه دې زما ورپکې څکه ستا له مخه وي او سره شګلنه دښته ژوند مې ځکه د زغملو شو سره شګلنه دښته ژوند مې ځکه د زغملو شو سره خولګۍ په غاړه کړې راتېره مګر یخه وي او حسن خو مڼه ده د غرور چینجی مه وهه حسن خو مڼه ده د غرور چینجی مه وهه ستا هم عزیزي ګیله له هر مارو ملخه وي